اکثره ویډیوګانې ګورم چې په هغه کې ځینې کسان دي چې دا ډول ویډیو جوړوي چې تاسو راشئ زه تاسو په امازون کې پرفروش پروداکتونه دروخیم یا وایي شما بیاین که یک پروداکتی پرفروش برات نشان بدم. دغسې ویډیوګانې کوي چې تاسو ته هغلته یو لیسټینګ راخلاصوي چې په میاشت کې مثال په ډول باندې 10,000 یونټه پروداکت فروشات لري او هماغه جنس هلته په امازون کې خرڅېږي په $25 باندې یا $10 باندې. همدغسې جنس په چین کې اوسېږي په علي بابا کې $15 باندې. نو بیا نوي شاګردان هم دا وایي چې والله دا خو رښتیا هم همدغسې ده. نو ډایرکټ لاړ شي په خپل نامه لاندې هغه له چین څخه جنسونه خریداري کړي او از پرایویټ لیبل رالیسټ کړي. خو کله چې بازار ته راوځي هیڅ پروډکټ نه خرڅېږي او مشکل سره مخ اوسېږي. وګوره دا ټول موږ د پرایویټ لیبل لپاره ځانګړي شرایط لرو. کله چې تاسو غواړئ چې په خپل نامه لاندې جنسونه خرڅ کړئ یا پرایویټ لیبل جنریک پروډکټونه خرڅ کړئ، د هغې لپاره 15 شرایط دي. د هغې لپاره دا شرط نه دی چې ته باید حتما یو پروډکټ یو بل کس اوسېږي چې هغه 10,000 20,000 یو پروډکټ اوسېږي مثال په ډول باندې چې هغه 10,000 20,000 په میاشت کې خرڅېږي په $10 مثال په ډول باندې تاسو لاړ شئ له چین څخه هغه 15 راونیسئ خرڅ کړئ. نه خیر دا شرط نه دی. هغسې په میلیونهاوو پروډکټونه دي چې د میاشتې 10,000 او 20,000 فروشات لري. زموږ د پرایویټ لیبل لپاره معیار دا نه دی چې د بل چا پروډکټونه موږ راوګورو چې څومره فروشات لري نو موږ راشو هغسې هماغه پروډکټ لانچ کړو. دا به تاسو مشکل سره مخ کېږئ. نو تاسو د دې نه خبر نه یاست چې دغه پروډکټ چې اوس 10,000 15,000 فروشات لري او په $10 باندې خرڅوي د څومره پی پی سی رن کړي، د څومره وخت کېږي، څومره وخت دا پروډکټ په خپل سر خرڅ کړي تر څو د لیسټینګ دومره ټاپ ته راشي، څومره رقابت یې کړی چې دې ته رسېدلی، یعنی کمپټیشن کې څومره کار کړی، همدغسې په رینکینګ کې د پروډکټ پی پی سی پروموشن کوپان سلایټینګ ډیلز کې څومره کار کړی. تاسو یوازې دلته دا ګورئ. نو دا مکمل اشتباه دی. دا تاسو مشکل سره مخ کېږئ. هېڅ کله په داسې چا باندې دغسې پروډکټو کې مزه چې یو څوک تاته ووایي چې په دغه پروډکټ کې لاړ شه ډېر ښایسته فروشات لري، ورته ووایه چې خیر وسې مننه چې ماته د آیډیا راکړه، نو ته به هماغه نوم راواخلي یا کیورډز به راواخلي د ټولز له طریقه به د هغه پروډکټ هنټینګ ټول شرایط ورباندې څنګه، البته د پرایویټ لیبل پروډکټ هنټینګ ټول شرایط به وګورئ. که چېرته برابر وي او مننه به ترې وکړئ چې خیر وسې چې زما د دې پروډکټ ته فکر کوي. اما که چېرته داسې نه اوسېږي په دې پروډکټ کې هېڅکله تاسې مه ځئ. خو که چېرته تاسو ته هولسیل کې دغسې پروډکټ ښکاره کوي چې دغسې پرفروشه پروډکټونه دي، بیا هم تاسو لاړ شئ په امازون کې شاپینګ ویب سایټ کې بېست سیلر ته تاسو لاړ شئ، پروډکټونه دي چې په یو دقیقه کې تاسو ته مکمل 10 پروډکټونه راباسي چې په میاشت کې 80,000 یونټ او 10,000 یونټ خرڅېږي. نو هغسې خو پیدا کول اسانه دي. مهمه به په هولسیل کې د سورس دی چې تا ته یو څوک سورس دروښیي چې وروره دغه جنس دی مثال په ډول باندې په میاشت کې 20,000 10,000 یونټ خرڅېږي، نو ته راشه دغه جنس له دغه ځای کې څخه خریداري کوه، یا دغه برانډ چې دی هر چا باندې پروډکټونه خرڅوي ته هم ترې اخیستلی شي، یا کوم شرایط چې د برانډ دي ډېر کم دي تاسې کولی شئ چې دغو څخه جنسونه خریداري کوئ. هغسې خو ډېر ساده او اسانه خبره ده چې ته راشې په امازون کې لږ میلیوناوو لیسټینګونه دي چې په میلیونهاوو فروشات لري، نو تاسو ته پکار نه دی چې تاسو حتما په هماغه پروډکټ کې لاړ شئ. که پرایویټ لیبل کوئ د پرایویټ لیبل شرایط ټول ورباندې عملي کوئ، ګورئ به چې ټول ورباندې پوره اوسېږي. که هولسیل کوئ د هولسیل ټول شرایط او سورس همدغسې ګټه او همداسې اربیټراج، نو هېڅکله په دې باندې تاسې مه تېروځئ. اکثره شاګردان په دې تېروتي او له مشکل سره مخ شوي چې تاسې یو څوک تاته ووایي چې بیا پرفروشترین پروډکټ برات نشان بدم او هغه په یوازې په امازون کې په یو قیمت په علي بابا کې بل قیمت، دا بیا تاسو مشکل سره مخ کېږي. داسې کار نه کوئ. او کوم شرایط چې د پرایویټ لیبل لپاره د هولسیل لپاره د پروډکټ هنټینګ دي همداسې د اربیټراج لپاره، نو دغه ټول ورباندې وګورئ چې په دغه ټولو شرایطو چې کله پوره شو وروسته له هغې څخه تاسې هغه پروډکټ انتخابولی شئ او هغه کس چې دغه پروډکټ درته ښودلی یو مننه هم ترې کولی شئ.